अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। तिरु दर्शनों की मंगदाओं के जंदल सिदावरनी तकबीर न रापदे हुआ दुआगानी वैल आगा जिक्र बियादत आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह मुताबिक खबर शे और करूं नननी दर्स की सूरत फातिहा लुस्तल को मानज़ की जगह ची दादा से सूरत थी दीन बगैर मुंज न की सड़े टोल कुरानी करीम उलूली लेकिन जी सूरत फातिहा पे मानज़ की नहीं लुस्ती नदामुन सरे दाने की लेकिन ददी मुबारक की बदी दौर की दखल कोई इख्तिलाफ आगा इख्तिलाफ बदी खबर बांधी लका संग जी यो मुलाफ वीडियो की वेली रिकॉर्डिंग की वेली यो बयान की वेली शिदा इमाम तरत द मुख्तदियानो द फारक काफी की आगी दी द फारक पल दलाइल जिक्र कई लेकिन हागा तासो कल चिदा इब्तिदाई खबर वावरी आइंदा खबर भी आसानी इश्काल में भी सड़ी तो न पैदा की लेकिन दे आवलनो खबर होता तवज्जो सूरत फातिहा चिदा दा खास लफ्ज़ है खास लफ्ज़ है और क़िरत टके दा आम है दा आम और दा खास टकराव न राजी पल मंस की सूरत फातिहा खास दा उदीद फारा खास दलाइल पकारी क़िरत टके आम दे और दी मिसालुना मखिज़तास तो जिक्र कुम कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाइली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हराम करी दी हागा सीजुना चिमड़श कम हैवान चिमड़शो अगर तो खोड़ा लेने शी तरदी चिता ज़ब्ह करे नहीं लेकिन मैं चिदे कब चोर तोई दा चान दे ज़ब्ह करे और टोल खलक मयान खुरी तासुखरी करना नुज़का कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाँ दगा आम लफ्ज़ इस्तेमाल करे जो हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु बड़ी हराम दी न बखरे आगा सीजन चिमड़श नोस पदी की दा महे दाखिल ले कनरे ये तासुब जरूर दा खबर कोई दा महे खास थे दाते इस्तिस्ना रे और नूर दा सीजन चीदा पदी की दाखिल मखकिम बदगा आयात की वद्दम दम चिदा यानी ईना खोलल चिदा हराम आलान के मुंचे वखा खरू या ईना खरू कलीजी चोर तो आई की दाइना सही मौजूद है
نو ته بس لازمي دا خبره کې چې نه دا کې استثناء دا خوړلی شي. بل مثال دا غي دا ورا الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایلی چې هر یو څیز د اوبو نه پیدا شوی دی. نو تو لازمي دا وایي چې د دې نه خو انسان چې دی هغه استثناء دی، هغه دی په دې کې نه دی حساب. کل شیء کې خواري او شی راځي کنه. وجعلنا من الماء كل شيء. لیکن تو دا خبر کې چې دا انسان پکې نه دی حساب، دا خود خاورې نه پیدا دی. نو دلته کې الله رب العزت عام لفظ استعمال کړی، لیکن هغه سيزونه چې موږ ته خاص کو رسول صلی الله علیه وسلم ته خاص کړی دي نو پکې نه دي حساب. دغه سي قرات ته عام دي، قرات ته ټول قران کریم ته شامل دی، لیکن فاتحه ته خاص تا. او په دې باندې به ان شاء الله مخکې دلایل ذکر کو، لیکن مخکې راځو هغه خبره تا چې کوم هغه خلق چې هغه د دې لپاره دلیلونه پیش کړي د دې لپاره چې فاتحه نه بغیر مونږ کی. نو دا ټول نه مخکې هغه آیات کریمه د قران کریم نه پیش کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قرآن کریم کی اللہ رب العزت فرمائے کہ قرآن کریم لوستے کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا ناغی تسشی تاسو ورطا وقت کی وَأَنْسِتُوا وَخَامُوشِ شَيْءٍ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ پتاسو باندې دا اللہ رب العزت رحموش. دا آیات چې دا دې صورت کې دا آیات مکی دي. او آیات راغلي د سپه بارکی د دې بارکی چې کفارو به ویلي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دغه جمله داغي بارکی وی کفارو ودا خبره کولا چې دوی د قران کریم د اوریدلونه سشي غافل شي واوړي. نو تاسو आवाजونه کوي، چرچټي کوي، لعلكم تغلبون چې دوی غالب نه یعنی چې دوی کمزوري شي، یعنی د قران کریم دا اوریدونه غافل شي. نو الله رب العزت دا فرمایل چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قران کریم چې کله لوستل کی نو تاسو خاموش شئ. دا آیات د مسلمانانو په باره کې دا سينو چې تاسو سورته فاتحه موایي. بیا با د دې دلیل یو جواب دای اصلي جواب چې دا د کفارو په باره کې چې کفارو خپل مرګرو ته ویل تاسو چرچقي کوي، شور کوي چې د قران اوریدلو نه غافل پاتې. نو الله رب العزت ویل چې دې څه مکوئ، ګوره دا څه کوي. قران کریم ته وقفه دي، خاموش شئ ولی چې الله رب العزت رحم پتا شي. بل دا خبره مونږه کو چې دا آیات قران لګره الله رب العزت په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه تر راغله. نو نعوذ بالله استاسو د خلکو عقیده دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د قران کریم د آیات مخالفت کړو، خلاف کړو.
بیا یو جواب داغی بل چې کله د دې آیات نه مخکې وقوموا لله قانتین، د دې آیات نه مخکې صحابه به په مانځه کې خبرې کولې، ضروري خبرې په مانځه کې کولې. یعنی یو کس پر هغه تپوس به وشو لکه څو رکعاته شوي، نو هغه به وویل چې یاره دومره رکعتونه شوي. دا ضروري خبرې به هغې په مانځه کې کولې، او کم ځای کې به یې کولې؟ په مدینه کې به یې کولې. وقوموا لله قانتین آیات چې کله راغو نو دلته کې څه چلو شو؟ صحابه بیا په مانځه کې د خبرو کولو نه څه شول؟ منع شول. نو یو طرف ته الله رب العزت وایي چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. که د دې نه تاسو فاتحه مراد کوئ، هلته صحابه په مانځه کې ضروري خبرې کوي، او دلته کې وایي الله رب العزت پکې د فاتحې نه منع کړې ده. نو دې مطلب دا دی چې دا آیات د فاتحه په باره کې نه دی، مګر دا د هغه کفارو د جواب په باره کې چې هغې ویلې خپلو ملګرو ته چې تاسو چړچقې کوئ، شور کوئ چې د قرآن د کریم د اورېدلو نه غافله شي، قرآن کریم وانه. نو بهرحال دغه صحابو د دوی په نسبت باندې په دغه آیات باندې عمل نه و کړی که څنګه؟ نو بهرحال د دې نه دا معلومي چې دا آیات د سورت فاتحې په باره کې نه دی. دا خو د دې جواب. دویم چې یو کس په بیان کې دا خبره کړې وه، دویم دلیل هغې دا پیش کړي، دغه دلیل چې رسول صلی الله علیه وسلم وی دا فرمایلی دي چې لا جمعة الا بخطبة، جمعه نه ده بغیر د خطبې نه. مفتی ندیم دا قول کړی، دا خبر هغه کړی ده. نو وایي ټول خلق خطبه نه وایي که نه، یو کس خطبه وایي. نو موږ دا وایو چې د فاتحې نه د امام فاتحه د مقتدیانو کافي کېږي. موږ وایو چې دلته کې خو لا جمعة الا بخطبة، دلته کې خو دا لفظ داسې نه دی چې لا جمعة الا لمن لم يخطب، داسې خو نه، بل دا قول د زهري دی، دا د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی. اوس دې غریبانانو ته دا پته هم نشته چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث څه ته وایي او قول د زهري څه ته وایي، دې په دې نه دی خبر. اولنی دلیل هغه په دې باره کې دا خبره کړې ده، دا یې اولنی دلیل ویلی چې نو دلته کې جمعه نه ده بغیر په خطبې سره. رسول صلی الله علیه وسلم دا قول د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی، لیکن دا د زهري دی. زهري وایي موږ ته دا خبره را رسېدلې ده چې جمعه نه ده مګر د خطبې سره. بغیر جمعې نه خطبه نه ده، دا بغیر د جمعې نه، یعنی جمعه نه ده بغیر د خطبې نه چې خطبه پکې ونه کړي. نو دا قول د زهري دی. بیا دې کې خو د فاتحې نه منع نه ده شوې، دا دی. دویم دلیل هغه په دې کې دا ویلی دی چې د معراج واقعه بیان کړې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په بیت المقدس کې امام او د انبیاء او پیغمبرانو امام او هغې ته امامتي ورکوله. نو آیا دغه نبیانو ته دغه پیغمبرانو ته خو سورت فاتحه نه ده ورکړی شوې، ځکه
چې رسول صلی الله علیه وسلم دا دغه خصوصیاتونه ده چې الله رب العزت دا فاتحه شریف هغه ته ورکړې ده، نور انبیاء ته نه ده ورکړې شوې. نو دغه ځای کې وایي دا انبیاءو چې سورت فاتحه ویلې ده د هغې دا مونځ شو که ونه شو. او دې غریب په خپله باندې دا خبره کړې ده لاول په ابتدا کې دا خبره کړې ده چې زمونږ د امام ابو حنیفه دا مذهب دی چې بغیر د سورت فاتحې نه مونځ چې دی دا څه دی دا فاسد دی. وای په دې کې زمونږ اختلاف نشته، لیکن اختلاف زمونږ په دې خبره کې دی چې د مقتدي د امام فاتحه د مقتدي لپاره کافي کېږي که نه کافي کېږي. نو تا خو دا خبره وکړه او په دې خبرې سره تا ځان په خپله ګیر کړی، ځکه تا په خپله وویلې چې زمونږ د امام ابو حنیفه دا مذهب دی چې بغیر د سورت فاتحې نه مونځ فاسد دی. نو ټیک شو، دا بیت المقدس کې د رسول صلی الله علیه وسلم په دا فاتحه خو به د نبیانو دپاره کافي شوې وه، د انبیاو دپاره به کافي شوې وه، لیکن د دې نه مخکې خو د انبیاو مونځونه کول که نه، نو هغه مونځونه شوي دي که نه دي شوي. ځکه ستا د امام صاحب مذهب دا دی چې فاتحه چا ونه ویله مونځ چې فاسد دی، نو هغه انبیاو ته خو ستا خبره ده چې فاتحه نه وه ورکړه شوې، هغې چې به ځان له مونځونه کوله فاسد دي که نه مونځونه شوي دي. څنګه چې تا د هغې جواب راکړو همدغه جواب زمونږ د فاتحې په باره کې دی. بله خبره دا ده چې ته ولې دومره عاجز شوې، ستا سره د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه کوم دلیل نشته، دومره ته عاجز شوې چې په پخواني امتونو باندې په هغې باندې خپل دلیل پیش کړې. او راځه پخواني انبیا چې ته د ځان لپاره دلیل نشي، د مخکیني خلکو صدقه به اور خوړله، ستا صدقه کله اور خوړلې ده؟ مخکینی امتونو کې سجده د تعظیم چې هغه جایز وه، سورت یوسف کې دا راغلي نه دي چې هغه رونو د یوسف علیه السلام او مور پلار د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام ته سجده کړې وه. نو دا به ته دلیل راوړې نعوذ بالله سبا کې دلته به هم سجده د تعظیم جایز کې سړي ته چې ویږي. بهرحال دا رده یو کم بې عقلي ده چې خلکو ته یې ښکاره کړې ده. بهرحال د خبرې اصلي دغه ته راځو چې دا د هغې دوه دلیلونه هغه ده پیش کړي دي. بیا یو حدیث چې هغه د بعضې ناپوه خلکو په زړونو کې شکوکې را پیدا کړي دي. هغه حدیث چې صحیح مسلم کې راغلی چې اذا کله چې امام الله اکبر وایي نو تاسو الله اکبر وایي، واذا قرأ فانصتوا نو کله چې قرأت کې تاسو خاموش شئ. بیا وایي صحیح مسلم کې دا حدیث دی او امام مسلم چې دی هغه د دې حدیث په باره کې فرمایلی دي چې د ټول امت په دې حدیث باندې اجماع ده، د علماو په اجماع ده، حالانکه دا یې په امام مسلم باندې دروغ ویلي. امام مسلم چې دی د هغه نه خپل شاګرد تپوس کوي چې هغه ابوبکر دی، ورته وای د دې حدیث مبارک کې ستا څه خیال دی؟ هغه ورته وایي زما په نسبت باندې دا حدیث صحیح دی. نو بیا تا په صحیح مسلم کې دا حدیث په طریقه د احتجاج ولې نه دی نقل کړی؟ دا خو متابعات نه دی کړی، احتجاج په طریقه دې ولې نه دی نقل کړی؟ نو هغه وفرمایل خپل شاګرد ته چې دا مې ځکه نه دی نقل کړی چې دلته زه دا حدیث په دې طریقه را نقل کوم، هغه حدیث نقل کوم په طریقه د احتجاج باندې چې هغه د ټول امت په یعنی د علماو په اجماعي. د دې مطلب دا شو چې د په دې باندې د امت د علماو اجماع نشته، بل
पदी की दा लफज चिरे दा ज़ईफ थे चा वर्ता ज़ईफ मिले जोर तने इमाम बुखारी अबू दाऊद नसाई इब्ने खुज़ैमा और बहक़ी दिवर्ता पदी हदीस की दे लफज तो ज़ईफ मिले दे इदा करा पांसी तो लेकिन बना खबरा कि कम मख की मां कड़ी हुआ था उस तमावेली कि दा खबरा गौर सरवावे कि जमन इख्तिलाफ के ने ला फकीरत की न दे इख्तिलाफ पर फातिहा की दे किरत तक आम दे पड़ी कि इख्तिलाफ निश्ता लेकिन इख्तिलाफ की दे पर फातिहा की दे उस आगा तकिला मुकराला किरत तक चिरे चिकला इंसाफ राशि जो इदा करा फांसी तो कल चक इमाम किरत की तासु खामोश है तो दा खामोश के दो मतलब दा न दे कि तासु बसल वले कतवे चिदा मतलब है अल तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा तपूस की चिदा अल्लाह अकबर और द किरत पमंस की चित खामोश है पदे टेप की तस्वे उमर तोई त खामोश है उमर तोई पदे टेप की तस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही दावे कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया इला आखिरी दा दुआ जवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त सहाबो त खामोश है और वो दा दुआ वेम नु दा इंसान माना दानशवा कि चपशा चप मतलब दान यानी पट मवाए जकदल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हम दे और दुआ मोई ब्या वराशु देता जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अहमद बिन हंबल दगा हदीस रावड़े दा जुमी मुताबिक कि बाई की उगत हदीस थे बाई की दादी यानी सड़ेबा जुमे पोरस बाने गुस्ल की और पाकी कपड़ी बवा चाहिए खुशबू बवा लगई और आबशी नफल बकई तरदीप पूरे बसल्ला मा कुद्दिर ला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सुमर पर तकदीर के दल लिखी दी लेकिन दलते जुमला फरमाया लेगा सुम्मा अनसता इदा खरज इमामुहु और ब्यावा पता टीम की चपशी कर चे इमाम खुतबे तरह खुतबल वो देव चपशी तसटिम पूरी बचपशी तरहाने पूरी बचपशी की कला इमाम सलाम उगर सही यानी मुंजू की सलाम उगर गई नो आया पदे मानसकी तस्बीहात खटूल वाए गनागीन उसके इनकार न करे सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला हाँ रब्बना लकल हम्द या तशहुद अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु दा टूल वाए न दा अल्लाह ताला रसूल सवे तासु चप कई तरबी पूरी चप कई च सलाम उगर दी और मंगा प मानसकी दा वायु दा तस्बीहात पर वायु अल्लाह अकबर वायु गदीन दा मालूम शवा कि दा इंसाफ माना अगर दान ची इंसाफ माना चपशन चपश दीस चपश गिने सलवला अदीन दा मतलब न दे चप मतलब दारे ची जहर मको बहरहाल दादा गी टूल दलाइल आगा पदे सरा नाकामी की कम आगी बयान जका फकीरत के जमंगा इख्तिलाफ निश्ता फातिहा खास लफज मंगवायो हर खलक की आगा पर खबर बांधे इख्तिलाफ कई आई था दा मख के मंगवाली की ब्याहुम वायो क्या लगा यो दासी दलील कासरा पैदा कई सिपाही के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई हदीस पर सही ज़ईफ बनई द उलमाओ कलाम बफनई दासी यो हदीस रावड़ई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी
چې د امام پسې به شاته مقتدي فاتحه نه وایي او منځ به کېږي. دا الفاظ مونږ ته په یو حدیث کې وښایي او مونږ الحمدلله د فاتحې لفظ تاسو ته ښایو، د مقتدي لفظ باندې ته ښایو. اولنی حدیث چې مونږ سره په دې باره کې دا د هغې د هغه دلیلونو جوابونه شو. نو اولنی حدیث زمونږ سره د عبادة بن صامت رضی الله عنه دا حدیث دی چې هغه فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بغیر د سورۃ فاتحین رسول صلی الله علیه وسلم وایي بغیر د سورۃ فاتحین څه چل کیږي؟ منځ نه قبلېږي. منځ نه قبلېږي د هغه چا چې پکې سورۃ فاتحه ونه وایي. بیا دا اختلاف په دې دور کې دی ځکه عبدالحی ابنوي چې دی دا د احنافو یو مشهور عالم دی. د فتعلیق الممجد کې لیکلي چې د سورۃ فاتحې په باره کې چې کوم دا حضرات دلیلونه پیش کړي چې سورۃ فاتحه به مقتدی نه وایي، نو د هغې د سر نه یا اصل نشته او یا غ ضعیف دي. صحیح حدیث په دې باره کې نشته دی چې دا د دوی یو حنفي مولا دی دا خبره کوي. زمونږ اولنی دلیل هغه دا و چې د سورۃ فاتحې نه بغیر منځ نه کېږي. بیا خلک دا په دې حدیث باندې اعتراض کوي چې دا هم تا عام حدیث ویلې لکه منټکې په دې کې عام دی. نو د دې هغه دغه واوره رسول صلی الله علیه وسلم د قرات د سار په مانځ کې لوستو مخکې طریقه دا وه چې کله به قرات لوستی کېده نو شاته به صحابه هم جهر کو قرات به لوستو. نو رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا قرات درون شو. کله چې قرات ور باندې درون شو په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم راوګرځېد مونځ یې وکړو. نو خپلو صحابو په شاګردانو ته راوګرځېد او فرمایل اتقرؤون فی صلاتکم والامام یقرأ، آیا تاسو لولئ په مانځه کې هغه څه چې امام یې لولي؟ نو صحابو د رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ورته ویل چې هغه مونږ لولو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل قال فلا تفعلوا، مل ولئ په ما پسې هغه څه چې زه لولم. وليقرأ بفاتحة الكتاب، مگر سورة فاتحه په مانځه کې لولئ. بل صحیح مسلم کی دغه حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې هغه وایي كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، په هر یو مانځه کې چې سورة فاتحه ونه لوستی شي فهي خداج درې پیره. وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې درې پیره هغه وویل چې دا مونځ ناقص دی. شاګرد پې تپوس کوي. اوس دې خبره کې ته ګوره مخکې مفتي ندیم په خپل بیان کې دا خبره کړې وه چې خلک چې دی دا ابو هريره وایي چې کله امام اذا قرأ فانصتوا، کله چې تاسو امام قرأت کوي نو تاسو خاموش شئ. د دې حدیث راوي څوک دی؟ ابو هريره دی. د احنافو قاعده دا ده، اگر چې دا قاعده ولا وګورئ موږ نه منو، لیکن دا د هغو خپله قاعده ده ځان نه جوړه کړی شي. وایي چې کم صحابي د خپل روایت چې روایت یې کړی د هغې خلاف فتوا ورکړي نو دا حدیث به صحیح منسوخ به وي. د دغې حدیث راوي چې دی هغه ابو هريره دی
ابو هريره وی اذا قرأ فانصتوا. دلتا ابو هريره وی ما دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل کہ کل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، ہر یو منصره کہ پاگی کی سورت فاتحہ ونن وستیشی نو دا خداج دے، خداج دے دری پیرے ہوئے لے شاگرد تی تپوس کئی کہ انا نکون وراء الامام، کچرت زورست پا امام پسی والا لے اقرأ فی نفسک یا فارسی. ابو ہریرہ اور فرمائی دا پس رکے وائے بل الفاظ بانی دارا لکھ رانا قد شوئی دی ویلک اقرأ فی نفسک یا فارسی. وی حلاک شی پا زلکی یعنی پا پٹا اور پسی وائے کنا دادا ابو ہریرہ پتوا. بل صحیح ابن حبان کی دغا روایت دا ابو ہریرہ بل چاہا پا جدا الفاظ سر را نقل کرے. ابو ہریرہ فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. شاگرد ورتوئی دے وی مادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا وریدری دی منس کی دے آغا نمکمل کی گی آغا منس کی پاگی کی سورت فاتحہ و نویلے شیا پورا نا دے ناقص دے. نو دا شاگرد ورتوئی چی کچرتا زپا امام پس ورستا ولا لے قلتو ان کنتو خلف الامام، کچرتا زپا امام پس ورستا ولا لے قال فاخذ بیدی. شاگرد وائی ابو ہریرہ زمان لا سنیو وقال اقرأ فی نفسک او ویلی چی پٹ ورپسی وایا. نو دا دینا معلوم اشوا چی دا اذا قرأ فانصتون مراد دا ندے چکا شبشا گینی فاتحہ ملوا. زکا ابو ہریرہ دا دی حدیث پخپل راوی دے نو چی کم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یو سڑی حدیث اوریدلے دا اغا صحابی نو آغا با دا حدیث کو مطلب سم پوئی گئے کنا پتی دور کی با پیو سڑے سم پوئی اپی سم پوئی دو نو آغا دا دی حدیث مطابق دا پتوا ورکڑی دا. بہرحال آغا خلق چاہی دا حدیثونا پیش کئی منوائی دا سیو حدیث پیدا کئی چاہا صحیح و سند باندی دا علماء و کلام نہیں. اور باغا حدیث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لکا سنگ چی منگا ہوئے لی کہ دا سی فرمائے لی کہ مختدی با فاتحہ نوائی و امام پسی منزبے کی یا دا سی کہ امام دا امام فاتحہ چی دا مختدیانو دا پارکاتی کی گی امام کی فاتحہ ہوئی مختدی دی بیا فاتحہ نوائی دا سی پکا دا. اور دا حدیث تر قیامت پوری دو نشرہ پیدا کولی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی داخا واضح ذکر دے چی بغیر دا سورت فاتحین منزا نکی گی. صحابہ دا پتور کری دا داغا دا دل حدیثونو مطابق ہر چی قیرت تکے دے قیرت تکے عام دے آگی کے اسرا منگا میں اختلاف نکو قیرت چی دے دا عام تکے دے کلش امام قیرت کئی نو منگا بس قیرت نکو. لیکن یوسور دلائل اگر زمانہ پاتش بن کیا مشہور دی او دا خلقی پا دا فاتحی پا بارکی آغا پیش گئی. یو آغا وی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری منس جو وی پدی کی دا روایت پہ ابن ماجہ کی راغلے وی پدی کی ابو بکر صدیق چیدے آغا جمع تمخی شیو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوتو چی دا دو کسانو پا وگو باندی لاسون ایخی و راوتو نوائی قیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آقا غین شروع کو کمزیتا چا ابو بکر صدیق رسولے ہو نو منگوائیو دا حدیث کی دے دا صدے دا ضعیف دے فدی کی ابو اسحاق السحمی دے سحمی آغا مدلس دے تو دغا روایت قابل قبول ندے. بیا دا دی حدیث کی دے اصل کی دے اغا پا بخاری و مسلم کے موجود دے
هغې راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوو کسانو په اوږو باندې لاسونه یې ښودی او راووتو مانځه ته خو دلته ورسره دا چې دا مونځ د ماسپښین و دا مونځ څه د ماسپښین نو ماسپښین مونځ کې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه قرت شروع کړو صحابو څنګه واورېده چې ابوبکر دا هغه ځای پورې ویلی او د هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم شروع کړو بل دا رسول صلی الله علیه وسلم مقتدي نه و د شروع نه دا امام و ابوبکر صدیق نه وروسته کېده رسول صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه چې مه راوروسته کېږه کسانو ته یې وویلې چې ما کېنوئ د ده سیټ ته نو رسول صلی الله علیه وسلم دلته د وخت نه هغه امام و مقتدي خو نه نو بهرحال دغه حدیث کې دی دا یې هم قابل قبول نه دی بیا بله خبره بل دلیل چې دی دا دغه صاحب په ویډیو کې په یو ریکارډینګ کې هغه هم پیش کړی روایت د ابوبکر وایي ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې هغه مانځه ته راغی یعنې رکوع یې بهر د صف نه وکړه رسول صلی الله علیه وسلم کله چې تپوس وکړو چې دا چا دا کار کړی دا جومات کې په منډه څوک راغی نو ابوبکر ورته ویلې چې زه راغلم نو هغه ورته ویلې چې زادک الله حرصا الله رب العزت دې ستا حرص نور زیات کړي خو آینده جومات کې څه چل مه کوه منډه مه وهه نو وایي دلته رسول صلی الله علیه وسلم دې صحابي له شاباشي ورکړی دا یې ورته نه دي ویلي چې ستا رکعت نه دی شوی او دې صحابي فاتحه نه ده ویلې نو موږ وایو دا بعضې دلیل چې دوی پیش کړي خپله پکې ځان راګیر چې ټیک شو هغه ته خو د دې زمونږ لنډ جواب دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ د هغه امتیان موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي د شروع نه په امام پسې فاتحه وایي موږ فاتحه وایو موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې ځای کې تاسو له ساقطه ده مه وایي بس موږ یې نه وایو دا یو جواب دویم جواب د هغې دا دی چې تاسو قیام خو ستاسو په دغه کې د ټولو علماو فریض باندې قیام چې دی دا فرض دی څه دی فرض دی قیام چې دی فرض دی دلته د صحابي نه قیام هم تللی دی د صحابي نه قیام هم تللی دی نو آیا رسول صلی الله علیه وسلم خو دې ته د قیام امر هم نه دی کړی تاسو قیام دې پکې نه دی کړی آیا دا مونځ د سر نه وکړه نو څنګه چې ستاسو جواب د قیام په باره کې دی هغه جواب زمونږ د فاتحې په باره کې دی نو انشاءالله په دې باندې به ټول ملګري پوه شوي الله رب العزت دې په دې خبرو باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین